Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology. Class 11 biology da padi ki topic ko opening and closing of stomata. Stomata बारे के तास वीली चीजों सर कम plants दी दागे ची कम leaves दी दागे सर stomata मौजूद दी कम पानी ची दा बाकी वाड़ा वाड़ा holes दी बाकी दा carbon dioxide entry दागे ने अलावा उबो दा टोल हर सच दे दा stomata ची दे कंट्रोल करे बस मंगो जो stomata पाड़ा के कोलावीगी और दा stomata पाड़ा के ची दे बंदीगी नो दा मंगा explain को हो पदबो खबर दा मंगा explain को यानी पदबो theories बारी पदी की वो थ्योरी दा चाहे तो बोले कि स्टार्च शुगर थ्योरी सो तो बोले कि स्टार्च शुगर थ्योरी द स्टार्च दे दा जो सर पॉलीसेकेराइड दे शुगर दे दा जो सर मोनोसेकेराइड दे ग्लूकोज तरफ दे इशारा दा नो पदी के मंगा द स्टार्च और द शुगर थ्योरी बारे की खबर को कि स्टोमेटा जिदा संग कोलावीगी और संग बंदीगी बल थ्योरी ची पदी की दा या हाइपोथेसिस आगा पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट है अब इंशाल्लाह बल टॉपिक को खोज मंगा दा टॉपिक को से कोई اوله خبره دا ده چې سټومیټا اوپن کیږي نو چې کله سټومیټا اوپني نو دا به کوم وخت دا به زموږ سره ورځي ډیو ټیک شو و سټومیټا زموږ سره کلوز کیږي نو دا به زموږ سره کوم وخت دا به 90 مطلب دا به شپې څه کوي سټومیټا اوپن کیدا سټومیټا بندیدا دا دوه پروسس چي دي دا د یو بل بالکل الټه دي موږ خبره شروع کوو د فوټوسینتھیسس نه چې کله فوټوسینتھیسس کیږي نو فوټوسینتھیسس کې چې کوم ریاکټنټس دي هغه زموږ سره واټر دی کاربن ډای اکساید دی واټر او کاربن ډای اکساید واټر چې دی هغه به زیري په ذریعہ باندې راځي خو کاربن ډای اکساید چې دی هغه د پاڼې په ذریعہ باندې راځي د سټومیټا په ذریعہ باندې نو مطلب دا دی فوټوسینتھیسس لا د څه ضرورت دی د کاربن ډای اکساید ضرورت دی او ورځ ده نو د دغه ورځې د کاربن ډای اکساید چې دی دا کنزیوم کیږي کنزیوم مطلب دا دی دا به زموږ سره استعماليږي یعنی ډیر پکار دی او چې کله کاربن ډای اکساید زموږ سره کنزیوم کیږي د سټومیټا د چې ځان راورسو کوم ګاډ سیل چې دي نو یاد ساتئ په دغه ځکه چې کله کاربن ډای اکساید سیوا شي هایدروجن آین چې دی دا غي کمې راشي او چې کله د هایدروجن آین کمې راشي نو زموږ سره بسې چل کیږي پی ایچ چې دی دا زموږ سره سیوا شي ټیک شو چې پی ایچ زموږ سره سیوا شو نو یاد ساتئ د پی ایچ سیوا کېدو سره یو انزایم دی چې هغه ته فاسفورایلیز وایي هغه فاسفورایلیز چې دی هغه خپل اکټیویټي سٹارټ کی پچا باندې په سٹارچ باندې دا سٹارچ ماته واستوي دا په پلانټ کې موجود دی دا یو پالی سیکرایډ دی څه کوی فوټوسینتھیسس کې د کاربن ډای اکساید ضرورت دی د کاربن ډای اکساید د سیوا کېدو د وجینا هایدروجن آین چې دی هغه کم شي ټیک شو هایدروجن آین چې کله دا کم شو پی ایچ په زموږ سره سیوا شي او چې کله پی ایچ زموږ سره سیوا کیږي د دې د سیوا کېدو سره زموږ سره یو انزایم دی چې هغه ته فاسفورایلیز وایي هغه خپل اکټیویټي سٹارټ کی اکټیویټي دا سٹارټ کی خو اکټ پچا باندې کې په سٹارچ باندې نو دا فاسفورایلیز انزایم بدا چې او کی چې دا سٹارچ کم چې پالوساکرایډ دی دا به بدل کی ګلوکوز ته یعنی سمپل شوګر ته کمی ته چې موږ مانوساکرایډ وایو یعنی پالیساکرایډ به چینج شي ستا مانوساکرایډ ګلوکوز ته ٹھیک شو وس دا ګلوکوز چې دی دا زموږ سره په ډیسولف فارم کې دی چې کله دا زموږ سره ډیسولف کیږي یاد ساتئ د دې سره osmotic potential چې دی هغه سیوا کیږي د واټر په دې ځان پوهه نو چې کله osmotic potential زموږ سره سیوا شي نو اوبه د اوبو انټیک په سیوا شي نو چې کله د اوبو انټیک سیوا شي نو زموږ سره په ټرجیری ډیکاز شي ټرجیری ډیکاز مطلب دا دی زموږ سره کوم ګاډ سیل دی هغه چې دی اوپر سیږي ټیک شو نو چې کله هغه اوپر سیږي نو دا غي د وجې نه با سټومیټا شي سټومیټا به اوپن شي سټومیټا به کولاو شي بل زموږ سره سټومیټا کلوزینګ دی چې کله زموږ سره سټومیټا کلوز کیږي یاد ساتئ دا زموږ سره په کوم وخت کې کیږي کله چې شپه نو چې کله سټومیټا کلوز کیږي نو کاربن ډای اکساید چې دی هغه زموږ سره سه ډیری نو دا غي دلته کې کاربن ډای اکساید زموږ سره چې استعماليږي مطلب کمیږي او دلته کې کاربن ډای اکساید زموږ سره ډیر دی نو چې کله کاربن ډای اکساید ډیر دی نو پی ایچ په زموږ سره کم شي کله چې پی ایچ زموږ سره کم شي نو فاسفورایلیز خپل اکټیویټي سٹارټ کی یاد ساتئ دا انزایم چې دی د پی ایچ زیاتېدو سره او د پی ایچ کمیدو سره د دوانو په موجودګۍ کې کپس پرس کا فاسفورایلیز پی ایچ یې کمیږي که سیوا کیږي فاسفورایلیز په دوانو کې سونو کې کار کوي په سٹارچ باندې هم په ګلوکوز باندې هم نو چې کله سټومیټا زموږ سره کلوز کیږي نو په دغه وخت کې فاسفورایلیز عمل کوي په ګلوکوز باندې
دا ګلوکوز په چټه بدل شي سٹارچ ته، یعنی مانو سکرایډ چې دی هغه په پالي سکرایډ ته چې دی بدل شي. ټیک شو. نو دلته کې زموږ سره سٹارچ چې دی دا انسولوبل دی، دلته کې ګلوکوز چې هغه سولوبل. ټیک شو. نو واټر پوتنشل به زموږ سره انکریز شي. کله چې واټر پوتنشل انکریز شو نو څه چل کېږي؟ واټر موو آوټ اف سیل. نو کم واټر چې دی هغه به د سیل نه بهر وځي. نو کله چې د سیل نه بهر وځي نو دا به ګاډ سیل چې دی دا به زموږ سره شرینک شي، مطلب دا به زموږ سره څه شي؟ دا به وچ شي. چې کله دا وچ شي نو دا به زموږ سره رابند شي. ولې؟ ځکه چې دی واټر چې دی لوز کړو نو سټوماټا چې دا به زموږ سره څه شي؟ هغه کلوز شي. اوس د دوه کمپیریزن د کومه وکړي؟ سټوماټا اوپن کېدو، سټوماټا بندېدو. سټوماټا چې کله اوپن کیږي دا به د ورځې کیږي، سټوماټا چې کله بندېږي نو دا به چې دی د شپې کیږي. فوټوسنتھسس د لپاره پکار دی کاربن ډای اکساید. ٹھیک شو. د کاربن ډای اکساید د فوټوسنتھسس په دوران کې استعماليږي نو دا کمیږي. کاربن ډای اکساید د شپې زموږ سره ډیر دی. چې کله کاربن ډای اکساید زموږ سره کم شو نو مطلب استعماليږي او کمیږي، دا سره په پی ایچ سیوا کیږي. ٹھیک شو. چې کاربن ډای اکساید ډیر دی نو پی ایچ په زموږ سره کمیږي. دا پی ایچ کله سیوا شو نو فاسفورایلیز به خپل عمل شروع کی. دلته کې هم پی ایچ کله کم شو نو فاسفورایلیز به خپل عمل شروع کی. دلته کې به فاسفورایلیز عمل کوي په سٹارچ باندې، دلته به هم فاسفورایلیز عمل کوي په ګلوکوز باندې. نو سٹارچ په دلته کې بدل شي ګلوکوز ته، دلته کې به ګلوکوز کنورټ شي سٹارچ ته. ګلوکوز چې دی دا زموږ سره سولوبل دی، سٹارچ چې دی دا زموږ سره انسولوبل دی. ټیک شو. په دې کې زموږ سره اسماټیک پوتنشل چې دی هغه سیوا کیږي، په دې کې زموږ سره واټر پوتنشل چې دی هغه سیوا کیږي. ټیک شو. نو په دې کې انټیک اف واټر چې دی هغه سیوا شي، په دې کې به واټر موو اف سیل، دلته کې به سیل چې دی کم ګاډ سیل چې دی او اوبه واخلي. په دې کې چې کم ګاډ سیل دی دا نه کم اوبه چې دی او د سیل نه بهر وځي. چې کله دا اوبه واخلي دا سیلونه چې دی دا به سولپ شي. سولپ مطلب دی دا به وپړسېږي. نو د هغې د وجې نه سټوماټا چې دی دا به اوپن شي. او دلته کې چې کوم سیلونه دي د هغې اوبه چې دي کله لاس کړي دا به شرینکې شي، دا به سوکړاو شي، واټر به لوز کړي، نو سټوماټا چې دی هغه زموږ سره کلوز شي. نو په دې طریقه باندې چې کله سٹارچ شوګر ته بدلیږي، شوګر چې دی سٹارچ ته بدلیږي، نو د دغې د وجې نه سټوماټا زموږ سره اوپن کیږي، سټوماټا چې دی هغه کلوز کیږي. د هغې عمل چې دی زموږ سره داسې دی. نو په دې طریقه اوپننګ اینډ کلوزینګ اف سټوماټا ما تاسو ته ووایي، که بیا پکې څه ګراني تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. که نه یې پوه شوي فرض که پوه شوي نو هم موږ ته ووایئ، زموږ حوصله افزایي کېږي. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی هغه پوټاشیم آین ټرانسپورټ تیوري ده، انشاءالله تاسو ته بل لیکچر کې وکړم. تھینک یو ډېر مننه.